بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن زما ټاپک دی نیوکلیس. نیوکلیس چې دی د باره کې تاسو ته پته ده او دا ټاپک چې دی دا ما د کلاس فرست ایئر بایولوژي نه ما راغستی دی د 11 بایولوژي نه. نو د نیوکلیس باره کې تاسو په کلاس 9 بایولوژي کې به تاسو څه ویلي او د نیوکلیس دا ټکی چې دی نو دې ته مونږ وایو مرکزه. خو اوس چې کوم لیوینګ سیل دی نو په لیوینګ سیل کې زیاتره سیلونه داسې دي چې په هغه کې نیوکلیس موجود وي. نو په دې کې به تاسو ته زه دا وایم چې نیوکلیس چې دی دا څنګه ډسکور شو، د دې کار څه دی، د دې فنکشن څه دی، د دې سټرکچر څه دی، په دې کې دننه کم څیزونه موجود دي. نو هغه په دې ټاپک کې دا خبرې چې دي دا به تاسو ته واضح کړم. نو اولنۍ خبره دا ده چې ډسکورډ بای رابرټ براون ان 1838. اول بسر نیوکلیس مختلف قسم ساینټیسټ وو، هغه به د سیل سټډي کوله. نو دغه شان یو ساینټیسټ و چې د هغه نوم و رابرټ براون. په 1838 کې چې کله د سیل سټډي کوله نو د په دې سیل کې نیوکلیس چې دی ولیدو نو هغه دا خبره بیا دنیا مخې ته راوسته چې په سیل کې داسې یو څیز موجود دی چې هغې ته موږ نیوکلیس وایو او د هغې د وجې نه یو لیوینګ سیل چې دی هغه کنټرول کیږي. سلایټلی ډارکر دین سایټوپلازم. که موږ به الکترون مایکروسکوپ باندې موږ د سیل سټډي موږ وکړو نو موږ ته به دا ښکاره شي چې نیوکلیس چې دی هغه د سایټوپلازم په مقابله کې لږ شانتې چې دی ډارکر دی، تور دی. 10 مایکرومیټر ان ډایمیټر او د دې پلنوالی چې دی نه هغه 10 مایکرومیټر دی. د هغې نه علاوه کنټرول آل د میټابولیک اکټیویټیز. په سیل کې چې څونه میټابولیک اکټیویټیز کېږي، میټابولیک اکټیویټیز موږ دې ته وایو چې په سیل کې دننه دوه څیزونه میلاویږي او د هغې د میلاب د وجې نه په نتیجه کې د سیل ته انرژي میلاویږي نو دې ته موږ وایو میټابولیک اکټیویټیز. او دا نیوکلیس چې دی دا ټول میټابولیک اکټیویټیز چې دی دا نیوکلیس چې دی په خپله کنټرول کوي. اټ کنسسټ اف جینیټیک انفارمیشن لایک کروموسوم اینڈ ډي ان اے. په دې کې دوه څیزونه داسې موجود دي چې د هغې د وجې نه د جسم هر کرکټر او د جسم هر خصوصیت چې دی هغه کنټرول کیږي. نو هغه څیزونه ته موږ کروموسوم وایو او ډي ان اے چې دی وایو. یعنې زموږ د سترګو رنګ چې دی بعضې د چا د سترګو رنګ چې دی توري، د چا د سترګو رنګ چې دی هغه شیني، د چا ویښته توري، د چا ویښته چې دی سری. نو دا د هغې کروموسوم او ډي ان اے د وجې نه چې دی کنټرول کیږي. او دا کروموسوم او ډي ان اے چې دی نو دا په دې نیوکلیس کې دننه موجود دي او په دې کروموسوم او ډي ان اے باندې له پاسه یو بل څیز موجود دي چې هغې ته موږ جینز وایو او دا هر څه چې دي هغه کنټرول کوي. خو د چا د وجې نه دغه جینز دغه ډي ان اے او کروموسوم چې دی نو په دې نیوکلیس کې موجود دي. نو د نیوکلیس کار چې دی هغه په دې کې ډېر زیات سیوا شو. irregular or spherical in shape. په بعضې نخولیو کې د دې شکل چې دی هغه نه معلوم، irregular یعنې شیپ چې دی شکل یې نه معلوم، او په بعضې موقعو کې د دې شکل چې نه هغه سپیریکلی یعنې غونډي. اوس مانو نیوکلیر په دې کې درې ټکي راځي چې یو پکې دی مانو نیوکلیټ سیل هیوینګ ون نیوکلیس. هغه سیل چې په هغې کې صرف یو نیوکلیس موجود وي نو هغې ته موږ مانو نیوکلیټ وایو. بل دی بایو نیوکلیټ سیل ویت 2 نیوکلیای. هغه خولیا هغه سیل چې په هغې کې دوه نیوکلیسه موجود وي نو هغې ته موږ بایو نیوکلیټک سیل وایو. درېیمې دی ملټي نیوکلیټ سیل، یعنې هغه سیل چې په هغې کې ډېر شی نیوکلیس چې دی موجود وي. سیل ویت مور نیوکلیای چې ډېر شی نیوکلیس پکې موجود وي نو هغې خولې ته موږ وایو ملټي نیوکلیټک سیل. بیا پارټس اف نیوکلیس چې د نیوکلیس حصې چې دي هغه کمې دي. اوس خو موږ نیوکلیس وایو خو په دې نیوکلیس حصې د خپلې حصې چې دي کمې دي نو هغه څلور دي. نیوکلیر ممبرین، دویمې دی نیوکلیولس، درېیمې دی نیوکلیوپلازم او څلورمنی دی کروموسوم. یعنې دا څلور څیزونه راغونډېږي او دا د سیل لپاره چې دی نیوکلیس جوړوي. اول په سر به موږ راوالو نیوکلیر ممبرین. نو نیوکلیر ممبرین سره اوټر ممبرین. نو د نیوکلیس نه چاپېره چې کوم ممبرین موجود دي او د دې نیوکلیس حفاظت کوي نو دغه ممبرین ته دغه پټ ته موږ وایو اوټر نیوکلیر ممبرین. خو دا چې دی اوټر ممبرین دی یعنې بهرنی ممبرین دی. It is actually nuclear envelope. د نیوکلیس نه چاپېره چې کوم ممبرین موجود دی دې ته موږ نیوکلیر انویلپ ورته هم ویلی شي، یعنې د نیوکلیس لفافه. داسې لفافه ده چې په دې کې دا نیوکلیس چې دی بند دی. It consists of 2 membrane او نیوکلیر ممبرین چې دی د په اصل کې دوه ممبرینې دوه پټونه چې دی هغه د دې نیوکلیس نه چې دی چاپېره شي. نو اولنی کوم اوټر ممبرین چې is continuous with endoplasmic reticulum. د دې کې څه حصه داسې چې هغه د انډوپلازمیک ریټیکولم سره چې دی هغه اټیچ شوي
او انر ممبرین چې دی څنګه چې ما وویل چې نیوکلیر ممبرین چې دی دا دوه پټونه دي، نو په دې کې دا دویم پټ چې دی انر ممبرین انکلوز کانټینټس اف نیوکلس، او انر ممبرین چې دی د نیوکلس چې څونه څیزونه یي نو هغه به د انر ممبرین کې چې دی راغونډ شوي، خو کوم اوټر ممبرین چې دی نو هغه د انډوپلازمیک ریټیکولم سره ټچ شوی. These membranes have certain pores. اوس دا دوه ممبرین چې دي د نیوکلس نه چاپیره دا دوه ممبرین چې دي په دې کې واړه واړه سوري. These pores allows exchange of material between nucleus and cytoplasm. اوس که د نیوکلس نه سایټوپلازم ته یو څیز یا د سایټوپلازم نه یو څیز نیوکلس ته دننه راځي، هغه د دې نیوکلیر ممبرین کې چې کوم واړه واړه سوري دي نو دا د دې په نتیجه کې چې دی راځي د دې په مدد سره راځي. دویمه حصه چې دا نو هغې ته مونږ وایو نیوکلیولس. اوس نیوکلیولس چې دی دا څنګه نو ډارک باډي ودین نیوکلس، د دې مطلب دا دی چې په دې نیوکلس کې دننه تور شانتې باډي موجود وي، ډارکر باډي ورته مونږ وایو، نو هغې ته چې دی نیوکلیولس وایي. نو ممبرین د نیوکلیولس دا یاد ساتئ چې نیوکلیولس چې دی د په نیوکلس کې دننه یو باډي ده او د دې نیوکلیولس نه چاپیره چې دی ممبرین نه وي. 1 or more nuclei in nucleus. اوس دا خبره ده چې په نیوکلس کې یو یا دوه نیوکلیولس چې دی هغه کیدی شي. د هغې نه علاوه رایبوسومل RNA is synthesized and stored in nucleolus. اوس RNA چې دی نو هغه د DNA په شان هیریډیټري میټیریل دی، خو RNA چې دی هغه زیاتره په وایرس کې خو په هیومنس کې چې دی موجود وي نو دا په دې نیوکلس کې دننه چې دی جوړیږي او د دې کار چې دی هغه هم هیریډیټري میټیریل دی. ها د دې نه علاوه په دې نیوکلیولس کې دننه دغه د RNA یو قسم دی چې هغې ته رایبوسومل RNA وایي، دا پکې جوړیږي. کمپوزر اف 2 ریجن. اوس نیوکلیولس چې دی نو په دې کې دوه حصې دي. اولنۍ حصه چې دی نو هغې ته ویل کېږي پیریپلر ګرینولر ایریا. دا ګرینولر ایریا چې کله راځي نو د دې مطلب دا چې دانهدار یعنی زیګ زیګ رایبوسومل سب یونټ. نو پیریپرل ګرینولر ایریا چې دا د په نیوکلس کې یو ځای دی او په دغه ځای کې چل کېږي د رایبوسوم د جوړولو لپاره کوم څیزونه چې هغه موجود دي هغې ته موږ رایبوسومل سب یونټس وایو. په دې کې د دویمې حصې چې ده نو دې ته موږ وایو سینټرل پیبریلر ایریا. دا داسې په دې نیوکلیولس کې داسې یو ځای دی چې په دې کې کنسسټ اف لارج مالیکولر ویټ RNA and or DNA. په دې ایریا کې یعنی په نیوکلیولس کې دننه دا ځای چې کوم یو دی په دې کې یو RNA موجود دي چې د هغې مالیکولر ویټ چې دی هغه څه وایي، یعنی RNA که مالیکول چې دي نو هغه پکې ډېر زیات دي او د هغې نه علاوه RDNA دې ته موږ ریکمبیننټ DNA ورته وایو. داسې DNA چې د هغې سره بل DNA که مالیکول چې دي هغه سره اټیچ کېږي نو دې ته موږ ریکمبیننټ DNA چې دی دا ورته وایو. درېیمه حصه چې ده نو هغې ته موږ نیوکلیوپلازم وایو. نیوکلیوپلازم د نیوکلس درېیمه حصه ده. په دې کې صحیح ارګینیک اینډ انارګینیک سالټ اینډ آینز. اوس په دې کې ارګینیک اینډ انارګینیک سالټ موجود دي. د دې مطلب دا دی چې په دې نیوکلیوپلازم کې دننه هغه څیزونه موجود دي چې هغه د کاربن هایدروجن نه جوړي او هغه څیزونه پکې هم وي چې په هغې کې کاربن او هایدروجن چې دی نه. د دې نه علاوه په دې کې آینز دي، موږ ته میګنیشیم وایو او سوډیم ورته وایو، پوټاشیم ورته وایو. او دا میګنیشیم سوډیم پوټاشیم آینز دا کار کوي چې دا د دې نیوکلیوپلازم او د دې نیوکلس په جوړښت کې چې دی مدد ورکوي نیچرلی. هیر کروماتین از پریزنټ. دلته کې په دې نیوکلیوپلازم کې دننه کروماتین چې دی هغه موجود دي. کروماتین هغه میټیریل ته موږ وایو چې د پوره کروموسوم چې دی دا نه وي. سټوریج پلیس فار انزایم. او د دې نه علاوه نیوکلیوپلازم چې دی په دې کې انزایم چې دی سټور کېږي او چې کله ضرورت وي دا بیا دې نه بهر وځي سایټوپلازم کې استعمالیږي. میټیریلز فار DNA ریپلیکیشن او د DNA ډبلینګ دپاره یعنی د DNA دوه کېدو دپاره په دې نیوکلیوپلازم کې هغه معلومات چې دی موجود دي. او د هغې نه علاوه سینتھیسس اف RNA او RNA چې زموږ سره کوم جوړیږي نو هغه هم په دې نیوکلیوپلازم کې چې دی دننه جوړیږي. څلورمنۍ حصه چې ده نو هغه د کروموسوم. نو کروموسوم اوس څه دی؟ ډارک تھریډ لایک سټرکچر از کالډ کروموسوم. په دې نیوکلیس کې دننه تور شانتې د تارونو په شان یعنی تور او د تارونو په شان یو سټرکچر ښکاري چې هغې ته موږ کروموسوم وایو. او دا کروموسوم چې دي نو دا په هیریډیټري میټیریل کې یعنی په توارث کې چې د مور پلار نه کوم کرکټر راځي او هغه چې دی بچي ته پاس کېږي نو هغه زموږ سره کروموسوم کې د هغې ډېر غټ کردار دی.
نو دغه کروموسوم چې د تارونو په شان خو شکل چې دی هغه توري. اوس کروموسوم چې دی په دې کې دوه څیزونه یو پکې عام وي او بل پکې سنټرومیر وي. په دې تصویر کې تاسو وینئ دا لاسونه شانتي تاسو اینې د قټې ګوتې په شان د څیزونه چې دي نو دې ته موږ د کروموسوم عامز وایو او په دې منځ کې چې دا کومه نقطه ده نو دې ته موږ سنټرومیر وایو. نو کروموسوم چې دی په دې کې چې کوم سنټرومیر نو دې ته د عامز چې دي دا اټیچ شوي او سنټرومیر is a point where spindle fibers are attached او سنټرومیر هغه حصہ ده چې دې ته د مایټاسیس یعنی د سیل ډیویژن په دوران کې سپینډل فایبر چې دی هغه ته اټیچ کیږي او دا کروموسوم چې دی د یو بل نه جدا کوي. نو ایچ کروموسوم هیز ټو آیډنټیکل کروماټیډز. اوس هر یو کروموسوم چې نو په دې کې دوه کروماټیډز دي. دوه کروماټیډز موږ داسې وایو چې کروموسوم چې دی هغه زموږ سره د کروماټیډز نه جوړي او د کروماټیډ چې دی دا به جوړه کېږي. په دې پکچر کې تاسو وینئ دا یو طرف ته چې دی ګس طرف ته دی ته کروماټیډ وایي او د ښي طرف ته چې دی ته هم کروماټیډ وایي او په منځ کې چې دی together at a point kinetochore at centromere. دا یاد ساتئ چې کله دوه کروماټیډ یو بل ورځي نه چې په کوم پوینټ ورځي نه هغې ته موږ kinetochore وایو. kinetochore خو چې کله د کروموسوم سټرکچر سټډي کوئ نو دغه منځني پوینټ چې دی بیا موږ سنټرومیر وایو او کمپوزډ اف DNA and protein او بله پکې دا خبره ده چې کم کروموسوم دي نو دا د دوه څیزونو نه جوړي. په دې کې یو DNA دی او پروټین دی. ښه د دې نه علاوه اوس کروموسوم نمبر چې که خبره موږ کله کوو نو کروموسوم نمبر چې دی په هر لیوینګ ارګانیزم کې یعنی په هر لیوینګ سپیشیز کې چې دی هغه بدلی په بل لیوینګ سپیشي کې چې دی هغه بدلی. نو د ټیبل ته تاسو چې لپاسې لیکل چې ایوری سپیشي هیو ا سپیسیفیک نمبر اف کروموسوم ان دیئر سیل. نو اوس چې الله پاک څونه انسانان پیدا کړي په دې کې د کروموسوم تعداد یو شانی که ځناور پیدا کړي نو ځناور مختلف قسمونه دي. نو پای کې هر یو ځناور کې چې مختلف قسم کروموسوم وي. لکه مې لیکل دوی لیکل 46 او 23 پیر. دا 46 چې دا ټوټل خو چې دا ټوټل کله جوړو ته واړوي نه دي 23 جوړیږي. چیمپینزي چې دی نه هغه 48 دي خو چې جوړو ته واړوي نو دي 24 پیر جوړیږي. اونین چې دی په دې کې 16 دي خو جوړوي 8 دي. ګارډن بي چې دی په دې کې 14 کروموسوم دي خو جوړوي 100 دي 9. پراک چې دی نو د دې 13 پیر دي یعنی 13 جوړي دي خو اسی چې دا کروموسوم موږ وینو په پراک کې 26 کروموسوم دي. دا غنه یو ډراساپیلا چې دا نو موږ ته د ستن کې وایو په دې کې 4 پیرز دي سلور جوړي دي خو اسی کروموسوم چې دي نه غاته دي او په پوټیټو کې چې دی 24 جوړي دي خو اسی چې دی هغه 48 دي او فیژن موږ د کبوتر وایو د دې 40 جوړي دي خو اسی چې دی هغه 80 دي. د دې علاوه کریکټرز ار کنټرول بای جینز پریزنٹ آن DNA. مختلف قسم خصوصیات دي دا کنټرول کوي. څوک یې کنټرول کوي په دې DNA باندې لپاسه چې د یونټس موجود دي چې هغه ته موږ جینز وایو او دغه جین چې دی دا مختلف قسم کریکټر چې دی کنټرول کوي. د هغې وجه دا ده چې اول بسر کروموسوم دی. کروموسوم د DNA او د پروټین نه جوړ دی او دا جین چې دی نو دا د DNA حصه ده. نو ټوټل کریډټ چې دی نو په دې کې چې دی کروموسوم نه دي. کروموسوم ریمین کانسټنټ ان سیم سپیشي. سپیشي مطلب دا دی چې یو شان ارګانیزم چې هغه بل سره ملاویږي او بچی راوړی شي هغه ته چې دی موږ سپیشي وایو. نو به هر قسم سپیشي کې چې دی هغه کروموسوم نمبر چې دی هغه جدا دی. د دې نه علاوه ډایپلاید ان هاپلاید له موږ راسو چې ډایپلاید ان هاپلاید نمبر اف کروموسوم چې دا موږ څه ته وایو. نو پول نمبر اف کروموسوم چې دی هغه موږ ډینوټ کوو په 2n باندې او دې ته ویل کېږي ډایپلاید. یعنی چې کروموسوم نمبر بالکل موجودي او هغه یو شان موجودي نه هغه ته موږ ډایپلاید کروموسوم وایو. او کله چې کروموسوم نمبر پوره نه هغه موږ په وړوکي شان فارموله باندې ظاهرو هغې ته 2n وایي. دا 2 به خپل ځای خو دا n چې دی دا نمبر اف کروموسوم وي په 2 کې ول ضرب ورکوي نو دې نه ډایپلاید کروموسوم چې دی هغه راځي. خو ډایپلاید نمبر اف کروموسوم چې دا موجودي ان نارمل باډي سیل زموږ چې د کوم باډي سیل دی دا په دې کې موجودي. په دې کې کوم سیکسوال ارګن چې دی نه هغه په دې کې نه راځي. په سیکسوال ارګن چې دی نو پای کې صحیح هاف نمبر اف کروموسوم ان جرمز ان ګیمټس په دې کې نیم کروموسوم چې دی هغه موجودي. نو لکه څنګه موجودي لکه زموږ سره سپمز دي نو دا چې دی ګیمټس دي دې ته موږ جرم سیل چې دی هغه ته هم وایو. نو په دې کې 23 کروموسوم دي. دغه شان د فیمیل کوم ایکس چې دي نو باقي هم 23 کروموسوم دي. نو دا دواړه چې کله میلاو شي نو د دې نه 46 کروموسوم چې دی هغه جوړ شي او چې دی جوړو ته چې بدلوي نه چې دی بیا 23 راځي. د هغې نه علاوه زموږ سره چې کومه ډراساپیله ده نو پای کې چې دی کوم ایکس چې دی د هغې 4 کروموسوم دي او په دې کې چې کوم سپمز دي نو د هغې هم چې دی 4 کروموسوم دي
او د فرټیلایزیشن نه بعد دا کروموسوم نمبر چې دا کانسټنټ پاتې شي او په نیکسټ جنریشن کې چې دا هم کانسټنټ پاتې شي. نو دا و نیوکلیس. زه امید کوم چې زما خبرې به تاسو اورېدلي په دې به تاسو پوه شوي یئ او که نه وي نو چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.